د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د استخباراتو مشر کابل ته تللی. دوستان ویډیو تر پای وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. پاکستاني او نړیوالې رسنۍ وایي د پاکستان د استخباراتو څانګې ISI مشر جنرال فیض حمید نن شنبه سپتمبر 4 یعنې د وږي 14 په ناببره توګه کابل ته تللی او اوس هلته دی. د رویټرز اژانس د دوو پاکستاني چارواکو له خولې چې نه غواړي نومونه یې خپاره شي کابل ته د حمید فیض سفر تایید کړی دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول لا کابل ته د ISI د مشر د سفر په اړه څه نه دي ویلي. طالبان هم لا په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو رسنیو ځینو خبریالانو لیکلي دي چې جنرال فیض حمید یې د کابل د سرینا په هوټل کې لیدلی. وایي له هغه سره یو لوړ پوړی پلاوی هم مل دی. دا لا معلومه نه ده چې هغه ته طالبانو بلنه ورکړې وه که بې بلنې تللی دی. داسې ښکاري چې کابل ته د هغه سفر کوم پټ سفر نه دی ځکه چې هغه له ځینو نړیوالو رسنیو سره خبرې هم کړې دي او ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي او دا هلې ځلې به روانې ساتي. هغه خبریانو ته په کابل کې د خپلو ممکنه ملاقاتونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دومره یې یاده کړې ده چې د پاکستان له سفیر منصور احمد سره به له افغانستان څخه د بهرنیانو د ایستلو په لارو چارو خبرې کوي. مګر ځینې راپورونه وایي چې نوموړی به د طالبانو له مشرتابه سره هم وګوري او په روان وضعیت به غږیږي. د طالبانو مشران په پاکستان کې وو او افغان حکومت اسلام آباد تورناوه چې طالب جګړه ماران ساتي او بیا د جګړې لپاره یې افغانستان ته استوي، خو پاکستان به تل دا تورونه ردول. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغانان کابل ته د پاکستان د جنرال حمید فیض په سفر انتقاد کړی دی او پوښتنه یې کړې ده چې ولې هغه په یو داسې یو حالت کې کابل ته سفر کړی دی. د نړیوالو رسنیو د راپورونو په اساس یوه اونۍ مخکې د امریکا د استخباراتو CIA مشر هم کابل ته تللی و. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.